سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. نیلم ګل په خپل نوی انټرویو کې د مراد د ټولو هغه سوالونو جواب ورکړو چې څنګه مراد سره واده وکړو او هغه بیا څنګه استعمال کړه، یعنی پیسې پرې وګټلې او بیا مراد ولې طلاق ورکړو. نیلم ګل د ټولو دې سوالونو جواب ویلی دی. که غواړئ چې خبر شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ چې د هغې د خولې ټول معلومات در سره شریک کړم. قدرمنو دوستانو، د نیلم ګل خپل خاوند مراد سره څه موده وړاندې ډېرې لانجې روانې وې چې دواړو په سوشل میډیا یو بل باندې الزامونه لګول. اوس د نیلم ګل یو بله ویډیو یعنی نوې انټرویو راغلې ده چې ویلي دي چې زما په دې واده باندې زما مور هم خوشحاله نه وه. یعنی ما چې کله مراد سره واده کوو نو زما مور نه غوښتل چې مراد سره واده وکړم، ځکه چې زما مشره خور نادیه ګل هم په منصب باندې واده ده چې منصب د مراد مشر ورور دی. هغه وایي چې زما خور او اوښې هم په دې واده باندې راضي نه وو، ځکه چې ویل یې هسې نه سبا ستاسو کور کې لانجې را پیدا شي او موږ بیا په خپلو کې خفه یو. مور مې ځکه ناراضه وه چې هغې ویل هسې نه تا باندې هم ډرامې شروع کړي او ډانسونه در باندې شروع کړي لکه په نادیه ګل باندې چې کوي. اخر مراد زما مور سره سټام ولیکو چې زه به په نیلم ګل باندې ډرامې هم نه کوم او ډانسونو ته به یې هم نه راوباسم. خو د واده نه پس په موږ باندې سختې ورځې راغلې او اخر زه خاوند مجبوره کړم چې زه هم ډرامو او ډانسونو ته راشم او په دې طریقه باندې پیسې وګټو. خو مراد چې زما مور سره سټام لیکلی او زما مور نه غوښتل چې زه ډانسونو او ډرامو ته راشم، نو مراد زه مجبوره کړم چې خپله مور اول راضي کړم. زه به خپلې مور پسې څو ځل لاړم راغلم او هغه مې راضي کړه چې په موږ باندې سختې ورځې تېرېږي او که موږ ډرامې یا ډانسونه شروع کړو نو نیمې پیسې به تاسو له درکوم او نیمې به زه اخلم، خو ما ته اجازت راکړه ځکه چې په دې سره به زموږ ورځ ښه شي. اخر زه هم دې ګندګۍ ته راغلم او ژوند مې برباد شو ځکه چې زما دا فن نه دی خوښ، خو زه دې ته مجبوره شوی یم. نیلم په ژړا ژړا وویل چې ما پسې خلک هم خبرې کوي او کنځل هم راته کوي او الزامونه راباندې هم لګول کېږي چې زه دا ویډیوګانې د خلکو نه د پیسو وهلو لپاره کوم او د مسافرو نه په دې طریقه باندې پیسې راغونډوم. هغې په ژړا ژړا وویل چې داسې هیڅ خبره نشته، زه نه دا ویډیوګانې د پیسو وهلو لپاره کوم او نه مې بل کوم مقصد دی، خو څه چې حقیقت و هغه ټول به تاسو سره شریکوم. هغې دا هم وویل چې زما کشر لیور مسعود چې زما د کشر خور خاوند دی هغه هم ما ته دمکي راکوي چې که په مخه راغلی نو اولم دی او وایي چې نور مې درته صبر ختم شوی دی. دوستانو، رښتیا چې د چا مجبورۍ پسې خندا نه دي کول پکار. الله تعالی دې د داسې مجبورو خلکو مل او ملګری شي او داسې بې ضمیره سړو ته دې خدای پاک هدایت وکړي چې بیا په نورو تورسرو باندې داسې کارونه ونه کړي او نورې تورسرې بې عزته نه شي. دوستانو، دا به د نیلم ګل په باره کې یو نوې ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. در سره لایک کړئ، له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.